د اسلام ساتونکي د اسلام ساتونکي ته عالمانو، داعیانو، مجاهدینو او عوامو ته د شهید عبدالله سعید زرینی کرشي لسمه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله خير الورى اما بعد. درد تلونکی او ثواب پاته کېدونکی دی. ای د الله تعالی د لارې لارویه، ژر ده چې ډېر سختۍ او ستړیا به ووینې، بې شمېره امتحانونه به در باندې راسي، خو ته د حق په لاره تلونکی یې او د دین لپاره کار کوې. که په حق ثابت پاته سوې، په رنګارنګه امتحانونو دې صبر وکړ، نه پوه سه چې دردونه تلونکي او ثواب یې پاته کېدونکي دي انشاءالله. هغه چاته وګوره چې په سخته ګرمۍ کې روژه نیسي، ډېر تږی وي، خو چې کله ماښام سي د اوبو په اول غړپ یې تنده ماته سي، لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې فرمایلی دي: تنده ولاړه، رګونه تازه سول او اجر حاصل سو. کله تعالی وغواړي ای د دغې لارې ستړې لارویه، کله چې اول قدم جنت کې کښېږدې، ټول ستړیا، تکلیفونه، درد او هغه زخمونه چې په دغه لارې کې دې لیدلي پای به ومومي. د نیکبختۍ او خوشحالۍ د یو نوي ژوند پیل به وسي، لکه د هغه روژهدار چې ماښام یې تنده ماته سي. له تا به پوښتنه وسي چې کوم تکلیف درته رسېدلی، ته به ووایه په قسم ای ربه ما هیڅکله بدبختي نه ده لیدلې. د رب تعالی په فضل او نعمتونه به ونازول سي. هغه نعمتونه به ووینې چې نه سترګو لیدلي دي، نه غوږونو اورېدلي دي، او نه د چا په زړه کې تېر سوي دي. بیا به تمنا کوې چې کاشکې په دین کې ډېر ستړی سوی وای، ډېر تکلیفونه مې لیدلي وای، کاشکې مې وجود ایره سوی وای، کاشکې مې د وجود غوښې په غچي پرې سوي وای، او داسې ډېر تمناوې به کوې لکه هغه شهید چې تمنا کوي چې کاشکې 10 ځلې ژوندی سوی او 10 ځلې بیا په دین قربان سوی وای. کله چې دا شهید هغه نعمتونه وویني کوم چې الله تعالی د شهیدانو لپاره تیار کړي دي. ای زما دیني وروره، تکلیف ته ځان کلک کړه، له چا څخه ګیلې مه کوه، د چا څخه د خفګان اظهار مه کوه. ته خاص د الله تعالی لپاره لګیا یې، نو خپل درد او راز یوازې هغه ته وړاندې کوه او عوض په آخرت کې غواړه، نه په دې تېرېدونکي او 2 ورځو دنیا کې. د جهاد مینه هغه مینه ده چې ډېر عاشقان یې ځان پسې ورک کړل، هغه مینه ده چې پای یې شهادت دی، هغه مینه چې خپل عاشق ځان پسې داسې تږی کړي چې دنیا کې یې په هیڅ شي تنده نه ماتیږي. داسې لوږه ده چې غذا یوازې په سنګر، جنگ او د مرمیو بارانونو کې ده او په بل څه باندې نه مړیږي. داسې مینه چې آرام ژوند درنه اخلي، همیشه تکلیف، ستړیا، سفرونه او په تړاکو پښو مزلونه دي. هغه چې ته د هغوی په مرګ پسې او هغوی ستا په مرګ پسې ګرځي، هغه وخت کې آرام درکوي کله چې د شهادت په خوب ویده سي او د جهاد نتیجه ترلاسه کړې. د جهاد مینه پایښت نه لري، په کولو سره یې نور هم زیاتیږي. دا داسې مینه ده چې دنیا او هغه څه چې دنیا کې دي ورته سپک او ساده ښکاري. د دنیا کارونو کې مصروف خلک ورته لیوني او ساده ښکاري. هغه څه ته د ژوند نوم نه ورکوي په کوم څه کې چې د دنیا خلک مصروف دي، بلکې ژوند هغه څه ته وایي چې همیشه په کافرانو او د هغوی د منافقینو ملګرو په ښکار کولو پسې لکه وږی زمری ګرځي. ټوپک، چانټه او د جهاد نور وسایل چې د خپل ځان لپاره د عزت تاج ګرځولی وي او ځان ته یوه باچاهي جوړه کړې وي، او بیا په دې لټه کې وي چې دغه باچاهي د الله تعالی د دین لپاره قربان کړي. بس دا د مجاهد مینه او ژوند وي.